حدیبیه صلح چې وشوه تیر جمعه میں بیان کړو درته. نو نبی علیہ السلام د مکې د کافرو د دشمنۍ نه لږ غوندې اطمینان حاصل کړ. نو ګیر چاپېره بادشاهانو ته د اسلام د دعوت خطونه ولیکل. ځکه د نبی علیہ السلام د نبوت مقصد هم دقه و چې خلک د الله رښتونې بندګۍ ته او وحدانیت ته د الله یووالي ته وبلي. نو تر دغه شپږمې هجرۍ پورې خو جګړې وې د مکې د مشرکانو سره او په مدینه کې د یهودیانو سره. نو پیغمبر علیه السلام دې ته نه اوزګار شوی چې صلح وشوه نو فارغ شو. نو دی فیصله وکړه چې کوم ګیر چاپېره بادشاهان دي هغې ته خطونه ولیږي چې دي مسلمانان شي. اسلام د الله ښکلی دین دی او دې دپاره الله د خپل پیغمبر راولېږه چې خلک په دې خشته ښکلي دین کې شامل شي، د دنیا ژوند هم ښکلي شي. په اسلام کې د دنیا ژوند هم خشتی او د آخرت زندګي هم د دې خلکو ښه شي او د الله سره جوړ پیدا شي، د الله د دشمنۍ نه بچ شي. نبی علیہ السلام چې کله خطونه لیږل شروع کړل نو چا ورته وی چې صاحب دا بادشاهان خط اله مني چې مهر پې لګېدلي، یو مهر جوړ کا. د هغې دپاره نبی علیہ السلام یو مهر جوړ کا د سپینو زرو په ګوته کې. څوک د لرګي مهر جوړوي، د هغې مهر په دې ګوته کې و، د سپینو زرو ګوته وه او په هغې کې چې دا غمې کوم ځای کې خلک لګوي په دې ځای کې پکې دا الفاظ لیکلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، لاندې محمد بره پې رسول و، د هغې د پاسه الله و. دی یو مهر شو. دی جوړ کړه دا ګوته د حضور پاک نه پس د حضرت ابوبکر صدیق سره برکتي شو. حضرت ابوبکر صدیق نه پس د حضرت عمر سره او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه پس د حضرت عثمان رضی الله عنه سره او بیا په قبا سره خوا کې یو کوی دی بیرې اریس ورته وایي، د حضرت عثمان رضی الله عنه نه په هغه کوی کې پرېوته. ډېر تکلې ورپسې وکړو خو پیدا نه شوه، تر اوسه پورې غیبه ده. دغه مهر حضور پاک جوړ کړ او لومبې خط یې د روم بادشاه ته ولېږه. هرقل د هغه نوم و، د روم بادشاه، هغه ته یې خط ولېږه. دا روم هغه زمانه کې داسې و لکه اوس دې زمانه کې امریکا او روس یو، مضبوط طاقت و، سپر طاقت چې ورته وایي. دا دوه غټ طاقتونه، یو ته به فارس وی او بل ته به روم وی. دا دوه غټ طاقتونه، د فارس د بادشاه ته به کسرا وی او د روم د بادشاه ته به قیصر وی. د فارس د بادشاه د هغوی دین مجوسیت و، هغوی به د اور عبادت کو، او د روم بادشاه او د ده رعیت چې و د عیسایان، اگر چې دین یې برباد شوی چا عیسی علیه السلام ته خدای وي، چا د خدای زوی ورته وي، دین یې ګډوډ شوی. نو د دې دواړو حکومتونو نیم علاقه یو د لاندې و، نیم وطن د بل لاندې و، او د دواړو منځ کې به جګړې وې. دوی دشمنۍ به وې، کله د یو په علاقه به قبضه کېده او کله به د بل په علاقه قبضه کېده. نو دې د روم د بادشاه د عیسایي د کسرا بادشاه باندې حمله وکړه او ډېره علاقې یې ونیولې. نو ده دا نظر کړی و، منښته یې کړې وه، وی که خدای پاک ماله د فارس په دې بادشاه په دې کسرا فتح راکړه
نو زه به د روم نه پیاده ځم بیت المقدس ته، ولته به 2 رکعته لمونځ کوم. فتح چې کله حاصله شوه، قرآن شریف کې هم دې ته اشاره شوې ده، الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الله ویلي دا یو وخت کې فارسیان لږې شو، رومیانو له شکست ورکړه. الله وی دی به د خپل بدل اخلي، دي ته به خدای غلبه ورکوي. دقه غلبه ورته حاصله شوه. نو چې غلبه حاصله شوه د روم د بادشاه د هرقل ځان سره لښکر وزیران مشیران واغشتل او لړ بیت المقدس ته چې 2 رکعته نفل پکې کو. حضور پاک ته پته لګېدلې وه چې دا بادشاه خو بیت المقدس ته تللی دی. نو یو صحابي له خط ورکړه، وی دا به یو سې د بیت المقدس د علاقې چې کوم گورنر دی حارث ابن ابو شمر، حارث ابن ابي شمر غسانی، هغه له به دا خط ورکې، ابي هرقل له ورکې. خط یې کوم صحابي له چې ورکړه، د هغه نوم و دحیه کلبي رضی الله عنه. ډېر ښایسته و، ډېر خوبصورته و، دومره ښکلی و چې دی به کله په لاره ته نو په مخ به یې روبن اچو، لکه زنانه چې سیم روبن استعمالوي. ولې چې هسې نه زنانه را له مخې له راځي او په ما څوک عاشقانې نه شي، څوک په فتنه کې مبتلا نه شي. دومره ښایسته و. او حضرت جبریل علیه السلام چې به کله نبی علیه السلام نه د انسان په شکل راته، د ده په شکل به راته. بی بی عایشه صدیقه فرمایي یو ځل نبی علیه السلام سره ناست و، خبرې اترې کولې پاسې. وی ما ته وی عایشې دا سړی څوک و؟ مې د الله رسول دحیه کلبي و. وی دا دحیه کلبي نو جبریل علیه السلام د ده په شکل به راته. نو حضور پاک ښکلی شکل والا سړی وکت چې د روم بادشاه له لېږم، دا خو د دنیا لوی سپر طاقت والا بادشاه دی. نو چې د مخوریز انساني او د مخ یو ډول ډالي وي، نو د هغه خبرې له خلک توجه ورکوي. خط یې ورکړه، دی لاړ او د پیغمبر علیه السلام د هدایاتو مطابق چې د بصرا د دغې علاقې کوم ګورنر و حارث غساني، هغه له خط ورکړه. وی دا خط ما ته نبی علیه السلام را کړی دی چې دا بدله ورکړي، دی به بادشاه له رسوي. ځکه بادشاه ته نیغ په تیغه رسېدل هم ګراني، او غټ بادشاهان دا خپله دغه هم ګڼي، بېعزتي ګڼي چې یو نیغ په نیغه وله څوک خط راوړي. گورنر صاحب هغه خط واغشت حارث، او خط یې هرقل له ورکړه. هرقل دغه وخت کې ما تاسو ته بیت المقدس کې د شکریې د 2 رکعاتو لمونځ دپاره راغلی. هرقل ته وایي چې صاحب دا یو سړی دی په عربو کې، او هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، یو استازی یې رالېږلی دی او دا خط یې ورکړی دی، که ستاسو خوښوي نو دا خط تاسو له درکړم. ویې راکړه، وی دا سړی راوغواړه. دغه شپه هرقل یو خوب لیدي، دی نجومي و او د پخوانو کتابونو پوهیم او د نجومو مهارت یې ده د نجومو نه څه اندازه واخیسته او څه خوب یې ولید او هغې په یره راوسته. فورا یې میټینګ راوغوښته، علما ورسره د خپل دین شته، نجومیان ورسره دي، وزیران ورسره دي، لکه د امریکې بادشاه چې چېرته ځي دوم دام کې روان. هلکه وی بېګا ما په دې نجومو کې په دې ستورو کې څه سوچ او فکر کو، خپل علم مې چلو، نو ما ته یو اندازه معلومه شوه چې د هغې خلقو مشر چې کوم خلک ځان سنتوي، د هغې غلبه په دنیا راغلې ده. اندازه ولګوئ چې دا څوک دی، ځان څوک سنتوي. ځکه ما ته اندازه ده چې د دغه سنت والا چې ځان سنتوي، د هغې د مشر غلبه په دې دنیا روانه ده. څوک سنتوي؟ هغې ورته وایي چې صاحبه عیسایان خو ځان نه سنتوي. پېښ شوه، وی یهودیان ځان سنتوي. د هغې نه مه یېرېږه صاحب، خو ډېر لږ خلک دی، بس اډر وکړه مړه به یا خو دته د عربو پته نه وه چې عرب هم ځان سنتوي.
او یا عرب منتشر خلق و څوک مشر یې نو واړه واړه قبیلې وې د هغې نه پړه کې یاره نه وه د هغې هېڅ یاره ترخه د هغې نه په زړه کې نشته نو د عربو ذکر یې نه کو خو یهودیان ځان سنتي لږ خلک دې اډر وکړه بس مړه به یې کړو د هغې نه پړه کې څه یاره کې دا مشوره کېدله چې د نبي علیه السلام خط د حضرت دحیه رضی الله عنه په لاس ورته راورسېد او د بصرا گورنر ورته وایي صاحب دغسې په مکه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او تا له خط رالیږلی دی هغه وی تاسو دا چې چا خط راوړی دی د ده معلومات وکړئ چې دا ځان دا خلک سنتۍ او که نه سنتۍ ما خو بېګا د نجومو نام اندازه اخیستې ده چې د دحیه کلبي معلومات یې وکړل هغه ورته وی او ما هم ځان سنت کړی دی زما قوم هم ځان سنتۍ او زمون عرب خلق ځان سنتۍ بس هرقل وی دا خبره لکه رښتونې ده وی معلومیږي دا چې دا خط چا رالیږلی دی غلبه جوړ ده ده را روان ده دحیه کلبي ته وی وایه سوی خط چا درکړی دی دا ورونو د شپږمې هجرې ذوالحجه ده او تقریبا د اوومې هجرې محرم شروع کېدو والا خط چا درکړی دی دحیه کلبي ډېر هوښیار مخې هم خشته و ښکلي و جامه باندې هم خشته و د توجه هم ورکړه وی بادشاه سلامت یو خبره درته مخکې زه کوم بیا دله خط در کوم بادشاه هوښیار و وی وایه څه وی وی صاحبه دا خط به ګورې فیصله په جذباتو کې نه کوې ته ډېر لوی بادشاه الله دله ډېر لوی طاقت درکړی د پخوانو کتابونو علم او پوهه در سره ده ګوره چا چې صفت وکړي نو هغه لږ خبرې ته غوږ ږدي نو جذباتي فیصله به نه کوې ګورې سوچ او فکر سره به فیصله کوې وی دا خو دې هوښیاره خبره ټیک ده وی تا نه دا تپوس کومه چې ستاسو عیسی علیه السلام به مونځ کو که به نه کو هرقل بادشاه ورته وی او مونځ به یې کو وی مونځ کې به سجده کوله که به نه کوله وی یو سجده به م کوله وی سجده به په کوم ځای تندې لګو وی په خاورو باندې وی خو دا واوره وی دا ما چې د چا نه خط راوړی دی دې تاله دعوت درکوي هغې ذات ته چې ستاسو عیسی علیه السلام په خاورو کې هغه ته سر لګولی دی ور عجیبه اندازې ورته ومومي هغه ذات سره جوړ پیدا کوي هغې ذات سره ملاوي د هغې ذات بندګۍ تنبلي چې ستاسو عیسی علیه السلام هغه ته ژړلي دي فریاد یې ورته کړی دی او په دې ځمکه یې ورته سر لګولی هغه ذات د هر چا نه لوی دی د هغه د طاقت مقابله څوک نشي کولی او چې دا کوم پیغمبر نه ما خط راوړی دی دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو عیسی علیه السلام د ده متعلق پیشنګویي کړې ده زیر یې ورکړی دی ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد چې ما نه پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمد دا هغه پیغمبر دی او موسی علیه السلام د ده متعلق پیشنګویي کړې ده دا هغه پیغمبر دی او دا هغه پیغمبر دی چې ستاسو په کتابونو کې د آخر زمانې پیغمبر کوم لیکلی شوي دی خاتم النبیین دا هغه پیغمبر دی او دی د ټولو انبیا او پیغمبرانو نه افضل او بالا دی او اس پیسه دولت لالچ بادشاهي نه غواړي صرف تاسو را دا غواړي چې د یو الله عبادت وکړئ او د هغه تعلیماتو باندې عمل وکړئ کوم چې موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دنیا ته راوړي هرقل چې دا خبرې واورېدې پوه شو نجومي ورته پته هم لګېدلې وه پوه شو وی راکه دا خط چې هرقل خط سینګ واغېشته کوله وې که نو په تندي کې یې ښود او ښکلی که او د هغې نه پسې ده ته ووې د کلبي رضی الله عنه ته وی ما له یو ورځ مهلت راکړه جواب به تاله سبا درکړو او اډر یې وکړه وی دې شاهي مېلمه کې سبا دې ما ته حاضر کې د کلبي خوشحاله شو چې انشاءالله زمون خط څه ناڅه پیدا ورکړي هرقل د روم بادشاه نیمه دنیا د ده لاندې وه په هغه وخت کې نو داسې همعقل سړی دونه غټه بادشاهي نشي کولی هغه فورا خپلو خلکو ته وویل هلکه وایي په دې شام علاقه کې بیت المقدس دا علاقه به پخوا ټولو ته به شام ویل د فلسطین او
لبنان او دا چې نن اسرائیل دی دې ټول علاقې ته به شام علاقه وي وی دلته چې تا د دې پیغمبر د قوم خلق خو نشته ځکه د دې پیغمبر متعلق معلومات ځکه دا چې خط چا راوړی دی خو دنه خو که تپوس کوم د دې خو امتي دی نو دې خو چې ما ته هم د هغه صفتونه به کوي راته دې به ما ته ممکن ده چې رښتیا خبره ونه کړي د قوم څوک شته که نشته حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ دا حدیث نقل کئی بخاری کی اشتا په نور کتابونو کې اشتا حدیث د هرقل ورته وایي هغه هم د نبي علیه السلام سره چې ډېره مکې د کافرانو سردار و دغه وخت چې صلح وشوه نو دوی یو قافله شام ته بوتله ځکه دا شپږ کاله جنګونه نو د مکې د خلکو قافله شام ته نه وتلې یېرېدل چې مسلمانان په لاره کې زمونږ په قافله حمله ونه کړي جوړه شو پیغمبر علیه السلام هم خطونه لیږل شروع کړل او دم تجارتي قافله شام ته بوته ځکه مکه کې خو جوار غنم یا هغه زمانه کې فصل سبزي نه کېدله ټول سیستم به په تجارت روان د قافله بوتلې وه شام ته چا ورته وی اوسې یو قافله شته او د قافلې کې هم د دغه پیغمبر د قوم مشران خلک دي ویری وری یې خو بادشاه فورا یې حاضر کړ چې حاضر یې کړل دربار ته وی رانږدې یې کړل رانږدې یې کړل وی هغه پرونی د پیغمبر خط چې راوړی دی هم راوست حضرت ابو سفیان وروسته دا واقع ذکر کړي دغه وخت خو د ټول مکې او د ګردونوا د مشرکانو مشر دی د حضور پاک مقابله کې ولاړ ابو سفیان وایي چې مونږ یې نږدې کړو بالکل ځان ته مجلس کې مجلس ډک دی د وزیرانو نه او د مشیرانو نه او د علماو د عیسایانو نه ډک مجلس دی بادشاه په خپل تخت شاهي پکې ناست دی موږ یې ځان ته نږدې کړو ترجمان یې راوغوښت ځکه زموږ ژبه عربي وه او د دې هرقل ژبه فرنګي دا مونږ چې ورته وایو انګریزي فرنجي یوناني یونان والا انګلیش و دا یو خو د امریکې او د برطانیې والا دی دا یوناني ژبه د انګریزۍ ته لږ نږدې دا ژبه ترجمان یې راوغوښت وی دومره هوښیار و چې وی زه یې مخکې کړم او زما قوم یې رستو کړ وی تاسو رستو شئ او دا ابو سفیان چې کوم پکې مشر دی دا را مخکې کې او دا یې ما نه رستو ځکه کېنول چې اسې نه دوی یو بل ته مخامخ ناست دي نو په اشارو مشارو کې یو بل ته څه خبرې ترې ونه کړي چې داسې ووایه داسې ووایه مه وایه ووایه دا ټکي اشارې ونه کړي نو دوی یې مخکې کړ او قوم یې رستو کړ او قوم ته وله څه وایي ترجمان په واسطه قوم ته وله وایي چې ستاسو له دې ابو سفیان نه زه د اخري زمانې د پیغمبر څه معلومات اخلم نو که دې دروغ وایي ګورې ما ته ووایه چې دې دروغ وایي هسې نه د دروغ وي او تاسو په چپ پاتې شوې نو ګورې که ما ته پته بیا ولګېده سزا به ټول ورکړو ابو سفیان وایي یاره که دا یاره نه وي چې دا قوم هسې نه زما خبره دروغجنه وګڼي چې دا دې دروغ ویلي دي وایي دروغ به مې ویلي یریدم که د دروغ ویم نو هسې نه شاته مې لوی قوم دی او هغوی یریږي د هرقل نه او ووایي چې صاحب دا ټکې پکې دروغ ووایي به مجبوره شو نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر علیه السلام متعلق لومبې تپوس کوي لومبې تپوس چې څه کوي وی کیف نسبه فیکم دې د کم نسب خاوند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب یې څه دی ابو سفیان ورته وی هو فینا ذو نسب عظیم لوی خاندان سره لوی تعلق خاندان یې لوی دی ولې وویل دروغ نشي ویلی یو د یریږي د مرګرو نه چې ملګري مې ونه وایي چې دروغ یې ووایي کوي چې بېکاره نسب یې دی او دویم د ابو سفیان نه هرقل مخکې تپوس کړی وی ستا څه کېږي دا هلک چې د پیغمبر یې دعوه کړې ده وی دا زما قریبي رشته دار قریبي رشته دار نو دروغ ګیرې کړ دروغ ویلی هم نشي چې دا بېکاره نسب دی هلته کې ځان یې ورسره په نسب کې شریک کړی دی یا خو ردم خرابېږي څنګه نسب والا دی دا پیغمبر یې دعوه چې کړې ده هو فینا ذو نسب د لوی نسب خاوند قریش خو مشهور قوم دی وی ښه دویم تپوس ته نه دا کوم دویم تپوس چې هل من آبائه
من ملک د ده په پلارانو نیکونو کې څوک بادشاه تیر شوی؟ ابو سفیان وایي نه تیر شوی. دروغ یې دی که هم نه شو ویلی. که وی او تیر شوی دی نو بادشاهان خو بادشاه پېژني. وی چې وښایه څوک هغې نه شو کولی. دریم تپوس دی کوي وی ستاسو په قوم کې بل چا د ده نه مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ د نه مخکې بل چا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده؟ ابو سفیان وی نه ده. دې کې هم دروغ نه شو ویلی. که وی کړې ده وی تپوس به یې ته کوو چې څوک و؟ سړی خو نه چا خو دعوه نه ده کړې. بیا ترې تپوس کوي هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال. وی د دې پیغمبرۍ د دعوې نه مخکې تاسو په ده د دروغو څه تهمت لګولې؟ دروغ ویل خو وروستو خبره ده، هسې د دروغو تهمت. بعضې سړي دروغ ووایي، بعضې سړي دروغ نه ویلي او خلک ورته دروغجن وایي. نو ده باندې د دروغو تهمت چاته لګېدلی دی؟ ابو سفیان وینا رښتیا خبره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د نبوت نه مخکې دی به ورته صادق او امین وی. دروغو تهمت نشته. چې تهمت نشته الزام پرې دروغو نه دی راغلی، خو دروغ خو یقینا نه دی ویلی. وی ښه یو بل تپوس درنه کوم هل کان یقدرو دوکې چېرته کړې ده؟ یاره صیب دوکې هم نه ده، دوکه باز سړی نه دی تېر شوی، ده چېرته دوکه نه ده کړې. ولې که وی چې دوکې کړې ده نو ده به ترې خامخا تپوس کو کوم ځای کړې، چا سره یې کړې ده؟ جواب ورسره نو. نو ابو سفیان وایي وی یو ټکي مې پکې ور دننه کړ. وی ما وی چې یاره اوس مو سره صلح کړې ده، نږدې مو سره صلح کړې ده. په صلح کې موږ یو شرط لګولی دی چې د یو بل په دوستانو کې زموږ دا دوستان چې د یو بل سره جنګ کوي نو موږ به مرسته نه کوو. نو زموږ دوستانو د هغه په دوستانو حمله کړې ده او زموږ بعضې ملګرو ورسره مرسته کړې ده. نو یریږو چې دوکه را سره ونه کړي او موږ نه اوس انتقام وانلي. هرقل ورته وایي چې دوکې بنیاد خو تاسو ایښودلی، هغه خو نه دی، تاسو ولې د خپلو ملګرو مرسته کوله؟ وایي دا ټکې مې پکې وی خو هغې کې م خلک کړو. بیا دې تپوس کوي بل تپوس وی اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم. څوک چې د ده امتیان دي ملګري دي هغه مالدار او داسې لوی خلک دی او که کمزورې خلک دی؟ وی نه کمزورې خلک دی. په اعتبار د اکثر کمزوري دا کبرجن نه دي، لکه ابوجهل نه دی، عتبه نه دی، شیبه نه دی. ځکه لوی خلک دی بل چا تابعداري نه کوي، ځان چېرته نه ښکته کوي. غریبانان خلک او درمیانه زندګۍ والا خلک هغوی حق ته ګوري. هر څوک چې مشر غټ سړی د رکوټې پسې شاته نه دي چې یاره دی خو غریب دی او کمزور دی، ده پسې به زه چارته ځمه. یاره وایي کم دغه دي د عام درمیانه، تاسو چې میډل کلاس خلک ورته وایه، درمیانه طبقې والا خلک. وی دا ملګري زیاتېږي که کمیږي؟ ایزیدون ام ینقصون؟ وی نه زیاتېږي. او ښکاره دی که دروغ ویلی نه شو، ملګري زیات شوي دي. بیا تپوس ته کوي وی چې دې ملګرو کې یو سړی په اسلام کې داخل شوی دی نو چېرته واپس کافر شوی مرتد شوی دی؟ هل یرتد احد منهم؟ یو کس د دوی نه مرتد شوی دی سخطة لدینه. خو ګورې د دنیا په لالچ نه، د ښځې په لالچ نه چې د ده د دین بدي شي واپس ته تللی دی بعد ان یدخل فیه. هغه وی نه، یو قسم د ده د ملګرو نه ایمان نه دی پرېښی، واپس شوی نه دی. بیا دې تپوس کوي وی هل قاتلتموه؟ څه جګړې مګړې مو سره راغلي دي؟ وی او. وی کیف قتالکم ایاهو؟ وی جنګم څنګه او ګټه تاسو کړې ده که هغه کړې ده؟ وی صاحب کله مونږ او کله ګټه دوی نه ده کړې، خو اسې وی اصل کې احد کې د حضور پاک او یا کسان شهیدان شوي دي. نو ما خو تاسو ته وایي چې دا خو د دوی ګټه نه ده، ګټه دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي. میدان چېرته مسلمانان نه دی پرېږدي. وی او بس کله دې ګټه کوي او کله
مونږ ګټه کوو. وی ښه یو اخري تپوس دنه کوم بما یأمرکم، حکم درته څه کوي، څه وایي درته؟ وی دی وی چې یو د یو الله عبادت وکړئ، د ګڼو مه کوئ، منځونه را باندې کوئ، منځونه کوئ، زکاتونه ورکوئ، صدقې ورکوئ، دا راته وایي. وی نور درته څه وایي؟ یاره وی دا ماته وایي چې پاک دامن ژوند تېروئ، رښتیا وایه، دروغ مه وایه. وی دا خبرې دي. وی خو اوس ورته غوږ کېږده. وی ما لومبې تا نه تپوس وکړو چې نسب یې څنګه دی؟ تا وی د لوی نسب خاوند دی. نو وی پیغمبر خدای په مضبوط نسب کې پیدا کوي، دی نښه د نبوت شوه. دویم تپوس مې دی نه وکړو چې د په پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوی دی که نه؟ تا وی نه دی تېر شوی. نو ماړه کې دا وه چې که پلار نیکه کې څوک بادشاه تېر شوي نو دې د پلار نیکه د بادشاه د اغېشتو دپاره دا یو لاره جوړه کړې ده. پیغمبر یې دا وکړه. پلار نیکه منصب ته خلک ځان رسوي، نو تا پخپله وایي چې پلار نیکه کې څوک بادشاه نه دی تېر شوی. دریم مې درنه تپوس وکړو چې ستاسو قوم کې څوک پیغمبر تېر شوی دی؟ تا وی نه دی تېر شوی. ما وی زه کیدای شي که څوک بل څوک پیغمبر تېر شوي نو دی به هم د هغه په تابعدارۍ کې ځان نه پیغمبر جوړول غواړي، دا وجب نشته. بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې د دروغو چېته تهمت پې لګېدلی دی که نه؟ تا وی نه. نو لکه ویمه چې عامه معاشره کې خلکو ته دروغ نه وایي، نو په خدای به څنګه دروغ وایي چې وایي چې زه پیغمبر یم او پیغمبر نه. بیا مې درنه تپوس وکړو چې دوکه کوي که نه کوي؟ تا وی نه دوکه نه کوي. وی وکذلک الرسل، پیغمبران دوکې نه کوي. دیم نښه دې ده چې دی پیغمبر دی. بیا مې درنه تپوس وکړو چې ملګري څوک دي؟ کبرجن خلک که درمیانه طبقې والا؟ تا وی نه دا کمزوري درمیانه طبقې والا خلک. وی د پیغمبرانو لومبي تابعدار همدقه یې. بیا مې نن تپوس وکړو چې څوک د ده ملګری دی واپس مرتد شوی دی که نه؟ تا وی نه. وی ایمان همدقسې دی. کذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب، چې ایمان کله زړه ته دننه ننوځي نو بیا نه واپس کېږي. حضرت بلال ته ګوره که حضرت صہیب ته ګوره، بلال ته ګوره، حضرت خباب ته ګوره چې ایمان زړه ته ننوت بیا نه واپس کېږي. بیا مې د نه بل تپوس وکړو چې جنګونه م کړي دي نو ګټه چا کړې؟ تا وی کله هغه کله مونږ کړې ده. نو دقسې ده غلبه کله پیغمبر باندې خدای آزمایش راولي، بېشکه مړي ته کېږي، اخري غلبه به د ده وي. بیا مې د نه تپوس وکړو چې څه حکم درته کوي؟ تا وی ایمان او زکات او صدق او پاک دامني راته ښیي. وی د پیغمبرانو تعلیمات هم دقه دي. نو هرقل دغه دی کې اوس څه وایي؟ فإن كان ما تقول حقا، اے ابو سفیانه چې ما د نه کم تپوس وکړو تا جواب راکړو او دا درته رښتیا ویلي، فسیملک موضع قدمی هاتین، دې ځای ته به دغه سړي بادشاهي را رسي. زما قدمونه چې کوم ځای پراته دي دلته به یې بادشاهي راښکاره کړي. وی زما دا یقین و چې دې زمانه کې اخر زمانې پیغمبر روزي. دا مې خیال نو چې دا به په عربو کې پیدا کېږي. پته ولګېده چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی او دی پیدا شوی دی. او بیا څه وایي؟ ارمان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وی که زه دې وخت کې د پیغمبر په خوا کې ناست وی نو ما به وله خپې د دوړو نه ایندلې وي، ما به وله خپې وینځلې وي. چې دا خبره څنګه وکړله؟ بیا وی راوړه دا خط کې څه لیکلي؟ ترجمان ته وی وایه. نو خط د نبی علیه السلام من محمد صلی الله علیه وسلم عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. دا خط د محمد نه دی. څومره عجیبه عاجزۍ سره خط لیکلی، القاب نشته ځان سره. محمد د الله بنده او د الله رسول، لومبې د خدای بنده. بندگی چې کله پیدا شي نو بیا خدای پاک احسان کوي. دویم نمبر د الله رسول اله هرقل، دا خط هرقل ته لیکم عظیم الروم، چې د روم مشر دی. سلام علی من اتبع الهدى، سلام یې چولی دی. دې کې ډېر د طالبانو نقطې خبرې دي، ادب ته نه کوم، عامې خبرې درته کوم. بیا ورته څه وایي؟ سلام نه پس دی اما بعد
فإني أدعوك برعاية الإسلام، د اسلام دعوت ته درکوم. اسلم، مسلمان شه. تسلم، محفوظ بشي. دنیا کې به محفوظ شي، آخرت به دې خوش. اسلم، مسلمان شه. تسلم، محفوظ بشي. فإن توليت او که ایمان ته اسلام ته دې شا کړله فإن عليك اسم اليريسيين، نو ګوره د دې قوم ټول وبال ستا په سر ته پاسه پرېوځي. ټول قوم وبال ستا په سر ته پاسه پرېوځي، ځکه د دې د ایمان رکاوټ هم ته شوې. او بیا ورته د قرآن شریف یو آیات لیکلی دی، وقل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. اے اهل کتاب و عیسایانو، یوې خبرې ته رجوع کې، هغه د ټولو پیغمبرانو مشترکه خبره ده. څه دي؟ الله نعبد الا الله، چې مونږ به صرف د الله عبادت کوو، ولا نشرک به شیئا، شرک به نه کوو. نه به شرک په عبادت کې کوو، بندګي به د یو الله، نه په عقیده کې به شرک کوو، نه به عملي شرک کوو، هېڅ قسمه شرک به نه کوو. ولا يتخذ بعضنا اربابا، او یو بل ته به خدایان نه وایو. خدایان څه؟ یو ځل حضرت عدی ابن حاتم رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی قرآن شریف کې خو راځي چې عیسایان یو بل ته رب وایي، اتخذوا احبارهم ورهبانا هم اربابا من دون الله. نو موږ خو بل چا ته رب نه دی ویلي، وایي چې دا خپل مولیان درته کوي چې دا حلال دي حلال یې ګڼئ، او دا حرام دي حرام یې ګڼئ. داسې کوي؟ وی دا رب شو کنه. دا حلال او د حرام مالک څوک دی؟ یو الله، بل څوک نه دی. نبی علیہ السلام خو دا الله حرام مونږ ته بیانوي او دا الله حلال مونږ ته بیانوي. فإن تولوا، که تاسو دا دې خط ته شا کړله، نو بس دا دونه ګوۍ وکړئ چې مونږ مسلمانانو تاسو پرې خدای. خط چې کله لوسته، نو دا ځای کې د هرقل د بادشاه ورور ولاړو. وی صاحب دا خو ډېر بېادبه دی، دا چې خط رالیږلی دی. وی خپل نوم یې مخکې کړی دی او ستا نوم یې وروستو کړی دی. هرقل چپ وی که دې د آخرې زمانې پیغمبري، ډېر د دې قابل دی چې خپل نوم مخکې کړي او زما نوم وروسته کړي. وی ګوره عیسی علیه السلام ته د خدای تپوس دی د عیسی علیه السلام متعلق لږ وکړه. د عیسی علیه السلام متعلق وی ستاسو پیغمبر څه وایي؟ وی هغه وایي چې عیسی علیه السلام د خدای رسول او د خدای بنده دی، د خدای زوی نه دی، نه خدای دی. هرقل د ځمکې یو معمولي غوندې ټوکړه راوچته کړه، یو ډکې. وی چې ستاسو پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه وایي؟ وی قسم دی چې عیسی علیه السلام دومره هم د هغې نه زیات دی. ټیک چې دا خبرې وکړې، هغه چې کوم ورسره عیسایان مولیان وزیران دي یو اخوا دیخوا خلق دی، هغې شور جوړ، هغې دا خیال راغی چې دا هرقل مسلمانېږي. شور یې جوړ کړو، چغې جوړې کړې. ابو سفیان وایي چې موږ خو یې بار وویستو، تاسو بار وځئ. چغې جوړې شوې، تاسو ته څوک نقصان ونه رسوي، روم ته لاړ شئ. هلته یو لاټ پادري دی، مشر هو او زما دوست دی، دوغاتور د هغه نوم دی. هلته لاړ شه او دا خط هغه له ورسوه چې هغه څه فیصله وکړه، نو بیا ما له راشه زه به هغه فیصله وکړم. صاحب ته به کوم ځای؟ وی زه حمص ته روان یم، لار کې یو بله قلعه ده، هلته راځه. یحیی کلبي رضی الله عنه لاړ روم ته، ایټلي ته، هلته ورسېد. دوغاتور ته یې ټوله قصه وکړله. دوغاتور چې خط وکړ، په عیسایانو کې لوی مولا و. بس هغه وی دا ټیک ته، دا د آخر زمانې پیغمبر دی رښتونی. زمونږ کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کم صفتونه راغلي دي، ټول پکې موجود دي، ټول پکې موجود دي. بالکل ټیک ده. زمان دا یقین و چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا، خو چې تا خط راوړو، تا نه کوم تپوسونه وکړل، ټیک ده. بس لاړ ویې لمبل او خسته جامې یې واغوستې او جومات کې مدرسه کې د دنیا خلق راغونډ کوي، خدای مو بخښه راشي او ضروري خبره کوو. خو د ټول روم مذهبي مشر و، د ټولو استازو، د ټولو پیرو، ټوله دنیا ورته راغونډه شوه. وایي چې څه مسله ده، سړي نن ښکلې جامې م واچولې او غسل یې مو او مونږ ته څه اعلان کوي؟
چې سنگ په منبر کېناسته وی خدای مو بخه مونږ چې د کمې اخر زمانې د پیغمبر په انتظار وو هغه دنیا ته تشریف راوړی دی په مکه کې مکې نه مدینې ته تللی دی نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم دا استازی ما له رالیږلی دی او ما خو اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما په ایمان راوړو تاسو ته هم چې ایمان پرې راوړی بس خلک را پاڅېدل او هغه غریب هم هلته شهید وی ختم نوې خبرې دی جوړ مړ شو د کلبي وایي چې ما په څه طریقه په ګڼه ګوڼه کې ځان راوویست خط مې واپس راوړ دې وخت کې دا هرقل راغلی حمص ته هلته بله قلعه وه هلته راغلی خط مې وله ورکړ ما ورته وی چې صاحب وی دوغاتور څنګه چلو شو مې دوغاتور مسلمان شو بیا او مړ کړ وی ښه دا خط ما له راکړه خط مې وله ورکړ وی ده په هغه خپله قلعه کې ټول بیا هغه خلک راغونډ کړل چې څومره دي چې څومره عیسایان دغه ده سره په دې سفر کې روان دي وزیرانو عیسایانو مشرانو جرنیلان دا ټول ورسره دي هغې په هغه خپله قلعه کې کېنول ځان ته دې بر او خط او د قلعه دروازې جرنده کړې او چابیان یې ځان سره بله کېښودې هوښیار دی بره خو ځکه وخته چې هسې نه زه خبره کوم هسې نه ما نه دوه غاتور جوړ نه کړي مړ مې نه کړي او هسې نه چې زه خبره وکړم او دوی په دروازو بار وځي او انقلاب جوړ کړي خلک زما خلاف بل ونه کړي نو دروازې جرنده کړه چابیان یې ځان سره کړه بره په قلعه په سر کېناست او قوم یې لاندې کېښود ټوپک تماچه خو نه تورې د مسله وه څوک بله خدیم ورپسې نه شي دی ورته څه وایي هرقل قوم ته عجیبه خبره ورته کوي ورته وایي یا معشر الروم ای د روم مشرانو انی قد جمعتکم لخبر یو خبر له مې را جمع کړی انه قد اتانی کتاب هذا الرجل ما ته د دغې سړي یو خط راغلی دی د کوم سړي خبرې چې په بیت المقدس کې تاسو سره ما وکړې یدعوني الی دینه ما خپل دین ته بلي وانه والله لنبی قسم په خدای چې دا پیغمبر دی قسم درته خورم چې دا پیغمبر دی الذي كنا ننتظره دا هغه پیغمبر دی چې موږ انتظار کوو قسم په خدای چې دا رښتونی پیغمبر دی ونجده فی کتبنا او دا هغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د هغه ذکر دی فهلموا راځئ نتبعه ونصدقه چې موږ د دې پیغمبر تابعداري وکړو او موږ یې تصدیق وکړو بیا ورته څه وایي هل لکم فی الفلاح والرشد کامیابي م خوښه ده هدایت م خوښ دی وان یثبت ملککم چې ستاسو بادشاه هم تاسو سره باقي پاتې شي دا م خوښه ده فبایعوا هذا النبي دې پیغمبر سره بیعت وکړئ خیر د دنیا او د آخرت په دې کې چې سره بیعت وکړو په دې ایمان وروړو خو چې دی ووایي که نه بس خلکو چغې کړې هرقل مرده او منډې کړې چې دروازو باندې بار وځو دروازې خو د جرنده کړې وې بار خو وتي نه شو دته خو رسېدي نه شو دې ورته څه وایي وی کېنه یو خبره درته کوم کېنه وی ستا خبره نه ورو بس ته مونږ معذور کړې ته م بادشاه نه وی لږ خو خبره واورئ که نه وی څه وی ته خو مسلمان شوې وی نیم مسلمان شوې عیسایي ما وی دا مې تاسو کتی چې په خپل دین کلک یې که نه نبی علیہ السلام ته چې د اطلاع راورسېدله وی د خدای دشمن دنیا په آخرت باندې غوره کړه پته ورته ولګېده چې رښتونی پیغمبر دی خو دنیا غوره کړه او آخرت نو خلکو ته سجده وکړه بادشاه ته به خلکو سجدې کولې بیا هرقل زنده به هغه خط هرقل ځان سره وساته پټکي کې به یې کتو دې پټکي کې او بیا ورته د اتي د هډوکي نه یو صندوق جوړ کړو د اتي د غاښ نه د اتي غاښ قیمتي دي هغې نه صندوق جوړ کړو هغه صندوق کې ورکړو او بیا ورته د سرو زرو یو صندوق جوړ کړو هغه په هغې کې پروت او زوی له یې ورکړو چې مړ کېده وی به چې تاسو سره به وي که ته مړ کېدې خپل زوی له به ورکې دا خط به د خپلې خزانې نه جدا کوي یو ځل یې نبي علیه السلام ته ختم راولېږه
وی زه ګورې پیغمبر یم خو زه ګورې ستا امتي ایمان مې در باندې راوړی دی خو د دې قوم نه یریږم نبی علیه السلام وی کذب عدو الله وی د خدای دشمن دروغ وی دروغ مسلمان نه تصدیق یې وکړو د پیغمبر علیه السلام صفات یې ومنل او بادشاه یې غوره کړه چې بادشاه رانځي یعنی په اسانه خبره وه بادشاه به پرېښه ورغلی به وکړه ممکن ده دا مشران به پوه کړي وو په څه طریقه خو د بادشاه یې غوره کړه دغه یې پرېښه دویم خط چې نبي علیه السلام ولېږه هغه بل بادشاه ته یې لېږلی هغه د فارس بادشاه کسرا به یې ورته وی نوم یې سو دغه زمانه کې پرویز یې نوم پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاه چې عادل تیر شوی دی د هغه نوسۍ هغه ته یې خط ولېږه نبی علیہ السلام خط یې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه له ورکړه وی دا خط وله ورسوه هغه له چې خط سین ورسېد دقسې یو ګورنر له یې ورکړه ګورنر خط ورسوه هغه ډېر بدماش و هغه فورا د نبي علیه السلام خط وشلو خط یې چوکلیټ وکړی او عبدالله ابن حذافه ته وی تا استازي د استازي وجل منه دي ګنې ما به د سره اوس کتلي او زازان د یمن بادشاه د ده د سلطنت لاندې و د ګورنر هغه ته یې وی خط یې هغه ته ولېږه وی دوه مضبوط پهلوانان وګوره ښه مضبوط او ښه مضبوطې تورې والا ورکړه وسله ورکړه او چې لاړ شي دا پیغمبر ګرفتار کړي مالی راغله او که ګرفتارولې نه شي څه مسله وه نو چې مړ او سر یې ماله راغله دومره هغه جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وی څه چلی وکړه وی صاحب هغه ستا خط خو یې وشلو وی اللهم مزقهم کل ممزق خدای د ده دا بادشاه تس نس کړي خط یې ولې شلو اللهم هغسې وکړه څنګه یې وکړله د ده زوی و شیروی د هغه نوم و شیروی او د ده ښځه و شیرین د هغې نوم و د دې شیروی میرنۍ مور ښځې ګڼې وې دا زوی په دې میرنۍ مور عاشق دی په دې مور نو دل وی چې دا مور به زه په کومه طریقه خپله دغه کې راولم میره مور یې ظالم نو هغه دا چل جوړ کړو چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کړم دا پرویز نو چې دې زه مړ کړم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پې پیو چې زما دا زوی حرامي دی دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان مې دې ساته نو پلار یې بیا په المارۍ کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی زهر او د پاسه پې لیکلي دوا مفید للبا دا هغه دارو دی چې دا انساني قوت دپاره ډېر زبردست شی دی هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې که زه یې مړ کړم زما دې سامان له به راځي خو چې دې م رانه جمدې پاتې دې خواته دې بادشاه د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن ګورنر ته وي دوه کسه پهلوانان ولېږه هغې یې تورې ورکړې هغه یې په زهرو کې دغه کړی دی سرې کړی او نبي علیه السلام پسې لاړ دومره قمقل دي چې حضور پاک د تاسو نږدې کېدی قدرې هم نه شئ گرفتار کو یا ته سر پرېږه داسې وړه خبره د مکې مشرکانو ځانونه وشلول نږدې قدرې ورته ورونه رسېدي اخوه دوه کسه ولېږل دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه وي د مال خط یې وشلو خدای ته هلاک کړي تس نسې کې زوی لږې شو پلار باندې حمله وکړه پلار یې مردار ور وځه کې دننه خیره وه د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کړ هلته میرې مور ته پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کړ او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی هغې زهر وڅښل هغې ځان مړ چې دا خو ماله شرم دی ده چې څنګ پلار مړ کړ ورغې د پلار الماری کوله وکړه مخصوص سامان اوس په قبضه کې دي بادشاه یې په قبضه کې واخېسته لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي مارشل لا ولګوي د پلار مخصوص سامان چې څنګه یې وکتل شیشه پکې پراته ده په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی
خو پلار ورته پیښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پیو که نه په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دی به دا لوبې کوي وروڼو یاد وساتئ موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم وله نه دی داسې نه که نه موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي دنه غټ افسر جوړ شي غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي خو دیني تربیت هم ته جوړ نه کړو نو چې دیني تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې نه خور پېژنې او نه رور پېژنې او که بچي له دیني تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړلې شیشې په خولې راواړو له قړقړ خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار ښځه هم لاړه بادشاه هم لاړ زوی هم لاړ د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه تاس نس شوه هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل تورې پټې کړي دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتاره و بلا ملګري ته ګیر چاپېره ته و بلا ملګري دي لوی شان دی د حضور پاک خو لوی شک کې دی او د دنیا ملګري ته ګیر چاپېره ته و دي او د حضور پاک ملګري ماشاءالله دنیا کې داسې چېرته نه دیر شوی چې لاړې به چوکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ پې مګل چې خولې نه به خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به یې مګل او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته یې وکتل پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل ځان وجل په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه وتسوي نبي عليه السلام وتوي ان ربي قتل ربكما تاسو چې کوم ستاسو کوم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې زما رب ستاسو رب وجلی دی معلومات والے او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې خو یو خبره درته کوم استته نه وی تورې ملان سره دننه پټې کړي دي در باندې پوه یم خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي او کوم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت درکوي اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې خو تالم د ایمان دعوت درکوي دوی دا خبره د دوو کسانو نوټ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی نوټ یې کړه کله یې وجلی دی بېګا شپه دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو د آخرې زمانې پیغمبر معلومېږي دغه مخ ورته بل شان رڼا کوي د هغه اندازه داسې ده د دې وجود نه یې پته لګي چې دا رښتونه دي او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي نو موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي دی هم راته ووایي دا د پیغمبر معجزه به وه دی هم راته ووایي او دی هم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی وی دا ستا څنګه خبره کوې او موږ ته هم د ایمان دعوت راکړه او زازان د یمن گورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړې هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده چې معلومات یې وکړل بعینه دقه وقت کې دغه شیروی لګېدلې وخت خپل پلار یې وجلی بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو گورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لا ختمه شو لور یې بادشاه کړه زامن یې نوم نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ مشره کړله وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیاب خبره خلاصه شو بادشاهي لاړه تسنس شو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی
بادشاہی د نبی علیہ السلام هغې ته ورسېده او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي همغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغی. نور خطونه هم نبي علیہ السلام لیږلي، نجاشي ته یو خط لیږلی دی د حبشې بادشاه، هغه ته خط ولیږه. خط یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولیږه، دا د حبشې بادشاه و. ډېر ښه صاحب هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل، د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی ډېر. نبی علیه السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې، زه ستا شکریه ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده او تاله دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیه السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیه السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط څنګه ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې وویل چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی، تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونه دي ټول پکې موجود دي، دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه هم ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اګر چې لرې زه ستا نه لرې، خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبان ایمان راوړه، زما ټول قوم هم پته ایمان راوړلو. او دې کې څه یره نشته، دا مونږ خالص د خپل زړه نه مسلمانېږو، زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلېږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحایف یې ورکړل چې دا نبي علیه السلام له ولېږې، څه وینځې یې موله ورکړلې، وي دا به نبي علیه السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم، رعیت په غاړه دی، نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم، ستا خپله به درشم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې وله وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و، اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه، وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی. او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ ته رانږدې کړم نو راځه چې جنازه پرې وکړو. نو پیغمبر علیه السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړه. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه نبي هم په جنازه نه ده کړې، او که ته وایې په نجاشي خو یې کړې ده، نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته وویل چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبی علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده، نو دا گویا کې غایبانه نه شوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازې کړې ده او دعا یې موله غوښتلې. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشی والا خط ام محفوظ پروت تے، ہرقل والا خط ام محفوظ پروت تے،
او کم خط چې دا فارس بادشاہ د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت دی خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې شوی داسې مقوقس بادشاہ ته د مصر بادشاہ ته د یمن بادشاہ ته مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولیږل بعضې پکې خدای مسلمانان کړل بعض پکې کافر پاتې شو د اسلام طریقه هم دقه ده چاله به په خولې دعوت ته ایمان ورکوي چاله به د خط په ذریعه ورکوي چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي نو دا شپږمه اوومه هجره دا د نبي علیه السلام د خطونو خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره اسلام ډېر زیات خور شو او بیا د هغې نه پس په اوومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې هغه پکې فتح شوې او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیه السلام اسلام او ایمان پرې راونړو محرم 7 هجره کې خو بس بهر کیف تابع شو ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حیی ابن احتب لوی یهودي و د هغه لور وه هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدله مخکې یو صحابي له دې ضحیه له نبي علیه السلام ورکړې وه خو دا خفه وه وی زما پلار هم په دې جنګ کې مړ شو رور مې مړ شو خاوند مې مړ شو نو زما دا خوښه ده زما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده نو ازاده یې کړه نو ستا خوښه ده ته ما ازاده کړې که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده وی نه مسلمانه شوه مسلمانه شوې دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي زه څه کوم په نورو خلکو مسلمانه شوه په دې مخکې داسې یو داغ و سور غوندې داغ و چا یې تپوس کوي یا داغ د څه دی وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانه ابن الربیع چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومۍ اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله او نیغه زما دې غېږ کې راپرېوته زما خاوند نجومي او د پخوانو کتابونو پوه ملا نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی وی هغه سپېړه اوچته کړه او زه په دې مخ ښه مضبوطه ووالم دا داغ د هغې دی وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه مې چې دغه خوب مې لید څه خبره خو مقته خوب خدای رښتونی کړ د حضور پاک نکاح له خدای راوسته بیا د هغې نه پس په 8مه هجرې مکه مکرمه فتح شوه انشاءالله که موقع وي آینده جمعه کې به د مکې مکرمې د فتحې واقع درته بیان کړم دا اسلام دپاره څونه محنتونه حضور پاک کړي صحابه څومره کړي یو صحابي موټر خو نه لارې خو نه نه جزو هغه د مدینې منورې نه شام ته ځه د شام نه روم ته ځه څومره محنتونه یې کړي دعوت الله د خدای د دین د بلنې دپاره څومره ګرځېدلي او بادشاهانو پسې تللي یره به هم وه چې بادشاه سے نه غصه شي مړ مې نه کړي لیکن نه په ځان پروا نه په مال پروا د حضور پاک او د هغه د صحابو د محنت دا نتیجه ده د هغې د دعوت او د تبلیغ او د محنت دا نتیجه ده چې نن اسلام الحمدلله دنیا په ګوټ ګوټ کې خول موږ به هم نه پرېږدو ښه د دین دعوت به مو هم چلو پرېږدو به نه کافرو ته به هم چلو مسلمان ته به هم تعلیم ورکوو مسلمانان نن سبا کافر به یا مسلمانېږي یا به نه مسلمانېږي خپله مسلمان د دین نه بدرهه شوی دی فسق و فجور کې خلک مبتلا دي په بربنډتوب کې خلک مبتلا دي قسم دې ماله کله ډېر پریشاني راشي زم رسول الله مبارک کې د خپل خوب دین دپاره غاښونه مبارک شهیدان شو او څومره تکلیفونه به برداشت شو صحابو سره نه دي کړي ما زمونږ د خپله لاسه زمونږ روان دا بربنډتوب دا عریانیت او دا فحاشي او دا دمتوب او دا فلمونه او دا تصویرونه قسم په خدای حضور پاک دا ډېر زیات بدي شو او چې څوک دا کارونه کوي لعنت یې پې ویلی او د دې په سبب خدای قومونه هلاک کړي دي نن د موبایل په ذریعه باندې هر سړی لګیا تصویر سازي کوي فلمونه پې غږوي ډرامې پې اوري او تصویرونه پې ګوري او هلکان او جنکۍ په یو بل سره ګنده رابطې کوي دا هغه ګناهونه دي چې د دې ګناهونو په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خدای یو قوم هلاک کړی یو کلی هلاک کړی
نو هلاکت نور څه ته وایي؟ هر سړی په پریشانۍ کې پروت مال شته خو خوشحالي نشته دی، بچي شته خو خوشحالي نشته دی، جامه شته خو خوشحالي او سکون نشته. ولې؟ نم خپل ځان د پیغمبر علیه السلام سنتو ته آماده کړ، نم بچي کم از کم ځان په خپله نیکانو سره کښېنې، علماو سره ناسته وکړې، د دین محنت پکې وکړې، یو بل سره بچي مه پرېږدئ کولاو. صرف د بچو د دنیا تربیت مه کوئ، د دې بچو نه مو یوازې سخوندران ته مه جوړوئ، بې دینه ته مه جوړوئ. کم از کم بچي ځان سره راولئ جومات ته، قرآن پې زده کړئ، نیکان پې کښېنئ، په دې موبایل تقریرونه واورئ، په دې باندې د نیکانو خلکو خبرې واورئ، بچو ته تقریرونه واوروئ. د ژوند څه پته لګي، د زندګۍ هېڅ پته نه لګي. کم از کم چې د حضور پاک په نقش قدم ژوند تېر کړو، نو هغه څه موږ رسوا نه یو، بیا ملامته به ورته نه یو. او که د هغه په نقش قدم موږ لا نړو او د شیطان نقش قدم موږ اختیار کړو، نو د خدای هم دشمنان شو، د هغه هم دشمنان شو. دعا وکړئ رب العالمین دې موږ رحم وکړي، الله د فتنو او فتنو نه په امن کې وساتي. خدای زموږ بچي نیکان او صالحان کړي، خدای له فرو نه موږ او زموږ بچي محفوظ وساتي. رب العالمین که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. الله که څوک په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا پراته دي، خدای زموږ ټینشنونه پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي، د روغ صحت زندګي نصیب کړي، مردگان هم خدای پاکه وبخښي. او الله چې زموږ څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې شفا والا ورکړي. کم دوستان چې دې منزله راځي، هر ځای نه چې راځي، دې ځای نه لرې ځای نه په یو یو قدم ولا اجر ورکړي، د زړه حاجتونه یې پوره کړي، پریشانونه یې وساتي. خدای زموږ د اتفاق ژوند نصیب کړي، خدای د مصیبتونو د دنیا او د آخرت نه په امن کې وساتي. کاروبارونو کې رزق د ټولو دوستانو برکت واچوي، د چا نوکرۍ نه ته ولا نوکرۍ ورکړي، د چا کاروبار نه کاروبار ولا ورکړي، چا کاروبار کې برکت دي کاروبارونو کې برکت پیدا کړي، خدای عمرونو کې برکت پیدا کړي، خدای د ښځو نرو مو د حیا او د عزت زندګي نصیب کړي. الله د جمعې مبارکه ورځ ده، د حاضر مجلس کې چې د چا په زړه کې څه حاجتونه انسان سوال کوو، خدای حاجتونه یې پوره کړي، خدای حاجتونه یې پوره کړي، الله حاجتونه یې پوره کړي. او خدای زمونږ او زمونږ د کشرانو د ایمان او د دین او د دنیا د ژوند او د مال او د اولاد حفاظت نصیب وګرځولی کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې مدرې زامن مدرسې ته لېږلي، الله دې کامیاب کړي، خدای دې عالمان کړي. حضرت بلال واده کړی و، ښه ښځې موزې چولی شي. ښه السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د صلح الحدیبیه دویمه حصه، سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم. د اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.